نٹ آؤٹ ته نه دی اوټ یار امپایر وای آؤٹ ته منه کلیئر ایچ نه راغی ریویو په واخله ما او ریویو په راځي ریویو چمنه دی خراشه ستا د نیا په سر قسمې چې دا بال نه دی ټچ شي او زما د نیا په سر قسمې چې دا بال نه دی ټچ شوی دا خو ناشنا لمبر راغی څوک دی وعلیکم سلام دا بختي رحمان په دې څوک دی زما رور دی راکه زما رور دی د دمشه ها د چمن نیاو پاتشوا جناب اعلی زه خبر شم تاسو شاعري شروع کړل او کنه ورشه کته کینا چې شیرونه د تویم کنه ډیره خدجی بیزا وخطا کمرتا بیزا وخطا کمرتا بیزا وخطا کمرتا بیزا وخطا کمرتا دا څنګه بیزا دلنده خطلې کمرتا بچا لاندې خطلې بیزا کمزورې ته بس کوشش کوي خېږي خانو چې کله کمرتا وخته بیا ماته ووایه سکوت ته د نتلو په وجه یو نیکه خپل نوسې د کوره وشړو د کور نه د شړلو په وجه یو نوسي خپل نیکه ووجه لکه یو غټ دیګ به وګورې که نه هغې ته به 1 کیلو سرف واچوئ 2 دړۍ به ورته پیاز واچوئ 2 نیمې دړۍ به ورته الو واچوئ یو غټه هندوانه وګوره که نه هغه به ټک ټوک کې هغه به ورته واچوئ مشره دا ته څه جوړوې لکه ته چپ شه د دې هلک نه چوتیا جوړوم السلام علیکم مشره وعلیکم یاره السلام دا ټیم راته لږ ووایه ایمرجنسۍ کې مې څه کار مې دی نشم یې درته ویلی ولې نه شي ویلی ګړی د خپلاس کې د خو راته ووایه که نه بیا یې درته هم نه وایم ولې دې لا اوسته د ټایم تپوس وکړو بیا به د ځای تپوس کوي بیا به زما د نوم تپوس کوي بیا به خپل نوم ماته ښایي خپل ځای به راته ښایي نو زما کار د په سوارۍ کې د ډېر امرجنسي مې د زه ځمه کیدای شي ته هم په هغه ګاډي کې زما سره ملګری لاړ شي او تا سره کرنه یا هغه کریم زه ورکړمه نو څه د ځانه دومره غټ کار جوړوم رډي شي یو یادګاره سیلفي وباسو هلکه دې خوا چې څومره ښکلی تفسیر راغی ولکه دا چې 8 کاله بعد خلک ګوري وایي چې دا دی موزمین حق دی په پولیسو کې دی دا بل دی محمد علي دی اوس په سکول کې استاذ دی دا بل دی نیک محمد دی په هسپتال کې MBBS ډاکټر دی مشره زه پکې کوم ځای زه به څه یم صبر وکړه درته ویم که نه ووایه په دې پټو کې چې دا سیټ ته دی او وایي به چې دا راج ملون الله دی او دی اوس هم هغسې تشپانی دی مالکه امرګر وایي به چې دا پټو چې ایستلی که نه دا بوډا دا سپینګیری دا دریم کال دی چې مړلی په قبر کې دی سیچل به شي سیچل به نه شي دی ښه داړه څه پته راته نه لګېده السلام علیکم مشره وعلیکم السلام مبارک شرور کوجدنه دې شو په خیر خیرته مټیانې دي چرګان دي کور کې لوی ګرمه ګرمي ده هلکه په دغه کوجنه باندې خو ډېر زیات غټ خفه شوم پریشانه یم ولې او که نه مسلمانه په کوجنو پسې خلک مړ شو ته په کوجنه باندې پریشانه شو ولې نه که نه ګوره هره جینۍ دا خوښي که نه زما د یو شهزاده سره واده وشوې هره جینۍ خو دا وایي چې زما د شهزاده سره واده وشوې بیا زما دغه به هم وایي چې زما د یو شهزاده سره واده وشوې کره به وایي وایي به که نه او پته به ورته نه او چې زما د داسې شي سره واده وشو السلام علیکم مامانی څنګه څه خیر برابر ټیک ټاک السلام علیکم کپڑا به میراو شي نارینه او بالکل به میراو شي کېنه تاسو کېنه هلکه دا کپڑا توره راواله څنګه کپڑا ده لکه خوښه یاره دا کپڑا خو ښه کپڑا ده کلر مې خوښ نه شو ماما بله به راوالي ځه ماما بله راله راکړه بله ونه راواله هلکه زر دا والجي دا ډېر زبردست کلر زبردسته کپڑا دا واخلئ یار دا کلر صحیح دی دا کپڑا ډېره کمزورې دا مې نه ده خوښه انتهایی کمزوري کپڑا مشره بله راته وښیه هلکه بله ونه راواله هغه ښه کپڑا راواله دا واخلئ ښه کپڑا ده دا هم څه ګند یاره دم صحیح نه دی یار
پوری ماما دا سپینه منګ لره ولې سپینه کینې دا سپینه منګ لره والا ها سپینه کپړه راغله او ورشه دماغه تماچا راوړه مشره تماچا سشیلا تماچا دیلا چې دا تاسو کپان خوښو دا تاسو په ژوندانه نشه اغوسته پیله به خوندم بیا به ته دا روسته اغوندوم دا دکان دی لاله د پیسې وباسه وایي چې سره پیسې بار وباسه دا دکانونه دیاو دکاندار ماما او دکاندار ماما سوای جی ماما موږ له بوټان راواله زبردست زستا د پلار څخه نوکرې مزدانه دلته پورې پراته وګوره پدې دا څه بد اخلاقه دکاندار دی وګوره دا وګوره لاله ما چې تاسو وی سپین تلی ولا کیشته یعنی دا ظالم ته چیک کړه دا پورا دی ښه دا ظالم دکاندار ماما سوای دا بوټ مونږه خوښ کو دا بوټو دا دی وی په څو دی او نو دا لسم بوټو کړه دا خصص خاصه خوښ کو نه څه کوي دا دا وګوره کرخ والا دا بوټ خلې دی دا ظالم شه دی ښه اسی چمک وي دکاندار ماما دا بوټ لاله خوښ دا خوښ دی دا په څو دی دا په 1000 روپۍ دی څه وای مسلمانه موږ ارزان بوټ پکار دی 1.5 روپو والا بس هغه ته راوړم کنه 1.5 والا موږ په ګرانو بوټانو څه کوو دا خو زما بوټ دا خو د لاله بوټ ته راوړ په موږ پسې 1.5 والا دقه شی استاسو دا خپلې دا غستون دي سیده وځي د دکان نه ځي